السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو مینوالو، یو ځل بیا تاسو ټولو ته زه خپل په چینل کې ښه راغلاست وایم. تاسو ویډیو در پایه وګورئ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته بیخي نادره شان درښول غواړم. تاسو څنګه کولی شئ چې دا رقم خپل عکس راولئ، خپل نوم په دغه رقم ښایسته ډیزاین کې راولئ او خپل د ټلیفون رونق نور هم ورښایسته کړئ. او دا رقم هم تاسو لیدلی شئ څونه په زړه پورې شی دی. دا رقم زه تاسو ته په ویډیو کې درښول غواړم، نو تاسو ویډیو تر اخره پای وګورئ. نو دا خپل د ټلیفون پر سکرین رالو. د دې در مخه چې زموږ نوم ښایسته په د عکس کې موږ راولو، نو موږ به راځو پلی سټور ته. دغه پلی سټور دا چې مو خلاص کړئ، دلته به په سرچ بار کې ورته وایو، دلته به موږ سرچوو چې مای نیم، چې دا څنګه زه سرچوم دا رقم یې تاسو سرچ کړئ. نیم 3، دلته به زه لیکم 3D وال پیپر. تاسو لیدلی شئ دا اول وارې چې ما سرچ کړی هم دی وال پیپر، خو ستا دپاره به یې ولیکم وال پیپر. مای نیم 3D وال پیپر. په دې کې تاسو به کوم یو را ډاونلوډوئ؟ دا څلرم دانه تاسو لیدلی شئ. زه دا شورټ دغه تک سور چې مې کوي دا ښه. نو دا به ته داسې خلاص کړئ. ما خو در مخه لا انسټال کړی دی، نو تاسو بیا انسټال کړئ. د انسټالولو بعد به تاسو راسئ دی به خلاص کړئ. دلته چې رالاست دا به خلاص کړئ. وینئ دا دی. نو تاسو به څه کوئ چې خپل خط را دغه چیز دا وینئ دا به خلاص کړئ. تاسو دا د مرکز دا د قلم په رقم دی دا چې مو خلاص کړي. دلته ما خپل نوم لیکلی، نو تاسو دلته خپل نوم لیکلی شئ. دلته ما اوس خپل نوم لیکلی، دا به زه میټاو کړم. دلته به زه ولیکم لرن ایوریثینګ. دا مې ولیکئ، خپل د چینل نوم دی ښه. دا چې مې ولیکئ لرن ایوریثینګ، تاسو لیدلی شئ چې په خوندور ډیزاین کې رالی لرن ایوریثینګ. دا دی لرن ایوریثینګ. او دلته یې تاسو دا پانا نشان چې دی، دا پانا دا ایډز دی، دا به کلوز کړئ. دا پانا نشان چې مې ووالئ، پانا نشان ښه. دا دی پانا نشان چې مې ووالئ. دلته تاسو ته فونټ کلر وایي. تاسو هر رقم رنګ چې غواړئ هغه رقم یې راویستی شئ. زه اوس غواړم چې دغه کلر یې کړمه، دغه ژړ یې کړم، سیټ کلر. او واپس راسئ داسې سیټ ایز لایو وال پیپر. دا اول در سره تاسو ته وګورئ دا راغله خوندور سو. او دلته به دغه د درې ټکي نشان چې دلته چې رالاست دا دویم نمبر سیټ ایز لایو وال پیپر. بیا دلته داسې شی تاسو ته ښکاره کوي دا سیټ ایز وال پیپر. نو ادي لودینګ لایو وال پیپر. تاسو په د نشانورو تاسو لیدلی شئ چې ادي څونه په زړه پورې خوندور شی ورسره جوړ سو. نو هیله بیا لرم چې تاسو ته دا ویډیو بیا خوښه سوي، نو زما چینل خامخا سره سبسکرایب کړئ، ولې چې نوې ویډیو زه بیا اپلوډ کړم هغه تاسو پورې ژر در ژره درسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.